أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. او د میخونو څښتن فرعون سره دا هغه کسانو چې د نړۍ په هیوادونو کې ډیره زیاته سرکشي کړې وه او په هغو کې ډیر زیات فساد خور کړی و. په پای کې ستا پروردګار په هغو د عذاب دوره راکوزه کړه. حقیقت دا دی چې ستا پروردګار په څارنځي کې دی. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. خو د انسان حال دا دی چې د هغه پروردګار کله هغه په ازمایښت کې واچوي او هغه ته عزت او نعمت ورکړي نو هغه په تکبر سره وایي چې زما پروردګار زه د عزت خاوند کړم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. او کله چې هغه په ازمایښت کې واچوي او د هغه روزي پر هغه تنګ کړي نو هغه وایي زما پروردګار زه ذلیل کړم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هیڅ کله نه چې تاسو ګمان کوئ بلکې تاسو له یتیم سره د عزت چارچلن نه کوئ او مسکین ته د خوړو په ورکولو یو بل نه هڅوئ او د میراث ټول مال په یو ځای راغونډوئ خورئ او د مال په مینه کې په بده توګه اخته یاست. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هیڅ کله نه ده چې تاسو فکر کوئ کله چې ځمکه په پرلپسې ټکولو څخه وروسته بیا سخته وټکوله شي او ستا پروردګار خپل ځان په داسې حال کې وښیي چې په رښتې لیکه په لیکه ولاړې وي او دوزخ په هغه ورځ مخامخ راوستلی شي. په هغه ورځ به انسان وپوهیږي او په هغه وخت کې د هغه د پوهېدو څه ګټه. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هغه به ووایي افسوس دی زما په حال چې کاشکې ما د خپل دغه ژوند دپاره مخکې څه توښه برابره کړې وای. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بیا په هغه ورځ چې الله کوم عذاب ورکوي هماغسې عذاب ورکوونکی به بل څوک نه وي او الله چې څنګه تړل کوي هماغسې تړونکی به بل څوک نه وي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لبلا پلو ویل کیږي ای ډاډه نفسه انسانه زه د خپل پروردګار لوري ته په داسې حال کې چې ته له خپل غوره عاقبت نه خوشحاله او د خپل پروردګار په وړاندې غوره یې. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ورننوځه زما په نیکو بندگانو کې او ننوځه زما جنت ته. د بلد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 90مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 20 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم.
د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. نه زه قسم خورم په دې ښار مکه په داسې حال کې چې ای پیغمبره په دې ښار کې اوسېدونکی او قسم خورم پر پلار او د هغه پر اولاد چې له هغه نه پیدا شوی دی. په حقیقت کې موږ انسان پر رنځ او ستونزه کې پیدا کړی دی. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. آیا هغه دا انګیري چې پر هغه باندې به هیڅوک برلاس کېدی نشي؟ يقول أهلكت مالا لبدا. او په ویاړ سره وایي چې ما په پندونو مال برباد کړ. أيحسب أن لم يره أحد. آیا هغه انګیرلی ده چې چا هغه ونه لیده؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. آیا موږ هغه ته دوه سترګې یوه ژبه او دوه شونډې نه دي ورکړي او دوه څرګندې لارې مو هغه ته ونه ښودلې؟ فلاقتحم العقبة. مګر هغه د رنځ او ستونزې په زغملو سره له سختې لارې څخه د تېرېدو همت ونه کړ. وما أدراك ما العقبة. او ته څه پوهېږې چې هغه سخته لاره څه ده؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. دغه لاره د چا غاړه له غلامۍ نه آزادول یا د لوږې په ورځ کوم خپلوان یتیم یا په خاورو ناست مسکین ته خواړه ورکول دي. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. بیا په دې سربیره دا چې انسان د مؤمنانو له ډلې څخه شي او له هغو کسانو نه چې یو بل ته په صبر او د خدای پر مخلوق باندې د رحم ښودنه وکړي دا خلک دي د ښې اړخ خاوندان. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. او هغو چې زموږ د آیاتونو له منلو نه انکار کړی دی هغوی د کیڼ اړخ خاوندان دي. پر هغو به داسې اور خورېدونکی وي چې ټولې دروازې تړلې دي. د شمس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو 90مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. پلمار او د هغه په پرتمینه رڼا قسم او په سپوږمۍ قسم چې کله هغه له هغه لمر څخه وروسته راشي او په ورځې قسم چې کله هغه لمر څرګند کړي او په شپه قسم چې کله هغه لمر وپوښي او په اسمان او په هغه ذات قسم چې هغه جوړ درولی دی. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. او په ځمکه او په هغه ذات قسم چې هغه غوړولې ده او په انساني نفس او په هغه ذات قسم چې هغه برابر کړ. بیا یې د هغه بدی او د هغه پرهیزګاري هغه ته الهام کړه. پر اختیار سره برای وموند هغه چا چې هغه د نفس تزکیه وکړه
او ناکام شو هغه څوک چې هغه دای د خپل نفس په ګناه ککړ کړ. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سمودیانو د خپل سرکشي له امله حق دروغ جن کړ. کله چې د هغه د قوم تر ټولو زیات بدمرغه سړی قهرجن ورپسې پاڅېد، نو د الله رسول هغو خلکو ته وویل چې پام کوئ د الله اوښې ته لاس ورنه وړئ او د هغې د اوبو څښلو معنی نه شئ. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. خو سمودیانو د هغه خبره دروغ وګڼله او اوښه یې ووژله. په پای کې د هغو د ګناه په بدله کې د هغو پروردګار پر هغو باندې داسې آفت راکوز کړ چې ټول یو برابر د خاورو سره خاورې شول. او د الله له خپل دغه کار څخه د هیڅ کومې ناوړې نتیجې څخه ویره نشته. د لیل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 92مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 21 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قسم دی په شپه کله چې هغه خوره شي او په ورځ کله چې هغه روښانه شي او په هغه ذات چې هغه نارینه او ښځه پیدا کړي دي. په حقیقت کې ستاسې کوششونه په بیلابیلو ډولونو سره دي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نو چا چې د خدای په لاره کې شتمني ورکړه او د خدای له نافرمانۍ نه یې پرهیز وکړ او نیکي رښتینې کړه، نو د هغه لاره به د هوسا ځای یعنې جنت ته تیاره کړو. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. او چا چې بخیلي وکړه او له خپل خدای نه یې بې پروایي وکړه او نیکي دروغ وګڼله، هغه ته به موږ د سختیا سره یعنې دوزخ ته لاره اسانه کړو. وما يغني عنه ماله إذا تردى. او خنو د هغه مال به هغه ته څه په درد خوري په هغه وخت کې چې هغه په ګور کې واچول تباه شي. إن علينا للهدى. بېشکه د ده لارښودل پر موږ دي. وإن لنا للآخرة والأولى. او په حقیقت کې د آخرت او دنیا دواړو همدا موږ څښتن یو. فأنذرتكم نارا تلظى. نو ما تاسې ته خبر درکړی دی له لمبو وهونکي اور نه. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. په هغه کې نه سوځي مګر هغه ډیر زیات بدمرغه چې د خدای آیاتونو ته د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. او له هغه نه به په ډډه شي هغه ډیر ښه پرهیزګار چې د سپېڅلتیا په خاطر خپل مال د حق په لاره کې لګوي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. پر هغه باندې د هیڅ احسان نشته، هغه ته د هغه د بدل په ورکړه کې هغه خو یوازې د خپل لوړ پروردګار د خوښۍ لټونې دپاره دا کار کوي او ارومرو به هغه ترېنه خوشحاله شي. د دوحا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 93مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 11 مبارک آیاتونه لري
تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. پرنا ورځ قسم او په شپې چې کله هغه له چوپتیا سره خوره شي. ای پیغمبره ستا پروردګار ته هیڅ کله نه پریښی او نه درنه ناراضه شوی دی. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ورومرو ستا لپاره آخرت له دنیا څخه ډیر ښه دی او ډیر ژر به ستا پروردګار تا ته دومره شی درکړي چې ته ورباندې خوشحاله شي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. آیا هغه ته یتیم نه میندلې او بیا یې پناه درکړه او ته د شریعت له احکامو څخه نابلد وموندلې او بیا یې لارښودنه درته وکړه. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. او ته بې وزلی وموندلې او بیا یې شتمن کړې نو پر یتیم باندې قهر مه کوه او سوالګر مه رټه او د خپل پروردګار د نعمت څرګندونه وکړه. د الم نشرح مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 94 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ای پیغمبره آیا موږ ستا سینه ستا لپاره پراخه نه کړه او له تا څخه مو هغه پیټه یې ښکته کړ چې ستا ملا یې کږه کړې وه او ستا په خاطر مو ستا د یادېدو آوازه لوړه کړه. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نو حقیقت دا دی چې له هرې تنګسي سره پراختیا هم ده. بېشکه له هرې تنګسي سره پراختیا هم ده. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نو چې کله ته اوزګار یې نو په عبادت کې تکلیف باسه او د خپل پروردګار لوري ته په مینه مخه کوه. د تین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 95 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قسم په انځر او په زیتون او د سینا په غره او په دې له امن څخه ډک ښار مکې باندې په حقیقت کې موږ انسان تر ټولو نه په ډیره ښه بڼه او تر ټولو نه په مناسب هیئت پیدا کړ. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بیا مو هغه په چپه راړولو له ټولو مخلوقاتو څخه په ډیره ټیټه مرتبه وګرځاو پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړ او ښه عملونه کوي چې د هغو لپاره هیڅکله نه ختمېدونکی اجر دی. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
نو ای پیغمبره له دې ښکاره حقایقو وروسته تا څوک د ثواب او عذاب په چاره کې دروغجن ګڼلی شي؟ آیا الله تر ټولو حاکمانو لوی حاکم نه دی؟ د علق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 89 سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، 19 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولولا ای پیغمبره د خپل پروردګار په نوم چې هغه ټول مخلوق پیدا کړ. خلق الإنسان من علق. د کلکې شوي وینې له یوې ټوټې څخه انسان هست کړ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولولا ستا پروردګار ډیر کریم دی چې هغه د قلم په مرسته انسان ته علم وښود. انسان ته هغه علم ورکړ چې هغه پرې نه پوهېده. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هیڅکله داسې نه ده، انسان سرکشي کوي په دې اساس چې هغه خپل ځان بې نیازه ویني. إن إلى ربك رجعا. په داسې حال کې چې ورګرځېدل ارومرو همدا ستا د پروردګار په لوري دي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ته ګورې هغه څوک چې یو بنده یعنی محمد منع کوي کله چې هغه لمونځ کوي؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ستا څه ګمان دی که هغه بنده په سمه لاره وي یا د پرهیزګارۍ ښودنه کوي؟ أرأيت إن كذب وتولى. ستا څه ګمان دی که دا منع کوونکی شخص حق دروغ ګڼي او مخ واړوي؟ ألم يعلم بأن الله يرى. آیا هغه نه پوهیږي چې د ده کړه الله ګوري؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. هیڅکله داسې نه ده چې ګمان کوي که هغه له دغو کړو څخه لاس وانخلي نو موږ به یې د وچولي ویښته څڼې ونیسو، را به یې کاږو. د هغه وچولي چې دروغجن او ډیر زیات خطاکار دی. فليدع ناديه سندع الزبانية. پرېږده هغه د خپلې ملاتړ کوونکې ډلې ته بلنه ورکړي، موږ به هم د عذاب پرښتې راوغواړو. د علق د مبارکې سورې د 19 او آخرني آیت تلاوت او پښتو ترجمه اورئ. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هیڅکله داسې نه ده چې دی وایي د هغه خبره مه منه او سجده وکړه او د خپل پروردګار نږدېوالی وګټه. د قادر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 90 سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. مونږ دا قرآن د قدر په شپه کې نازل کړی دی، او ته څه پوهیږي چې د قدر شپه څه ده؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. د قدر شپه له 1000 میاشتو څخه ډیره غوره ده. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. پرښتیا او روح په هغه کې د خپل پروردګار په اجازه هر حکم له ځانه اخلي را کوزیږي. هغه شپه له سره تر پایه سلامتیا ده تر سهار ختلو پورې.
د بینه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 98 سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لأهل كتاب او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافرو هغوی له خپل کفر څخه راګرځېدونکي نه وو تر څو چې هغو ته څرګند دلیل را نشي، یعنی د الله له لورې یو پیغمبر چې سپېڅلې صحیفې ولولي واوروي چې په هغو کې بیخي سمې صحیح لیکنې شوي وي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. کومو پخوانیو خلکو ته چې کتاب ورکړل شوی و په هغو کې بیلتون رانغی مګر وروسته له هغه چې هغو ته د سمې لارې څرګند بیان راغی. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. او هغو ته پرته له دې بل هیڅ حکم نه ورکړی شوی چې د الله بندګي وکړي، خپل دین د هغه لپاره په خالص ګرځولو بیخي په یوه لاره لوري شي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي. همدا ډیر زیات سم صحیح دین دی. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لأهل کتابو او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافر شوي دي هغوی به ارومرو د دوزخ اور ته لاړ شي او د تل لپاره به پکې اوسیږي. دا خلک تر ټولو مخلوقاتو ډیر بد دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. کوم خلکو چې ایمان راوړی او کوم چې ښه عملونه کړي دي هغوی په رښتیا سره تر ټولو مخلوقاتو ډیر غوره دي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. د هغه بدله د هغو د پروردګار په وړاندې په همیشنیو جنتونو کې اوسېدل دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي، په هغو کې به د تل لپاره ژوند کوي. الله تعالی له هغو نه راضي شوی او هغوی له الله نه راضي شوي دي. دا ټول د هغه چا لپاره دي چې هغه له خپل پروردګار نه ویره کړې وي. د زلزال مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 99 مبارکه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. کله چې ځمکه په خپلو ټولو سختو خوځولو سره وخوځوله شي، یعنی د سختې زلزلې سره مخامخ شي او ځمکه خپل دننه ټول درانه شیان راوباسي دي باندې وغورځوي او انسان ووایي چې دا په دې ځمکه څه کیږي. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. په هغه ورځ به ځمکه خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي ځکه چې ستا پروردګار به هغې ته د داسې کولو امر کړی وي. يومئذ
يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم په هغه ورځ به خلک په تیت پرک حالت یعنی جلا جلا وروګرځي تر څو چې د هغو د اعمالونو جزا هغو ته وښودل شي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بیا چا چې یوه ذره قدر نیکي کړې وي وبه یې ګوري. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او چا چې یوه ذره قدر بدي کړې وي هم وبه یې ګوري. د عادیات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان سلمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 11 مبارک آیاتونه لري. تلاوات او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. قسم دی د غازیانو پر هغو آسونو چې په پرشهار زغلي بیا په خپلو سمونو سره سپرغي الوزوي بیا د سباون په څرک کې یرغل اچوي بیا په دې وخت کې د دوړو ګردونو بړبړکۍ جوړوي بیا په همدې حالت کې د دښمن کومې غونډې ته ځان نه باسي. حقیقت دا دی چې انسان د خپل پروردګار ډیر ناشکره دی. وإنه على ذلك لشهيد. او بېشکه هغه په خپله په دې شاهد دی. وإنه لحب الخير لشديد. او بېشکه هغه د مال او شتمنۍ په مینه کې په ناوړه توګه اخته دی. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نو آیا هغه په هغه وخت نه پوهیږي چې کله په قبرونو کې چې څه خاک دی هغه راویستلی شي او په سینو کې چې څه پټ دي د هغو په راویستلو به د هغو پلټنه څېړنه وشي. ارومرو د هغو پروردګار به په هغه ورځ د هغو له کړو څخه خبر وي. د قارعه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 101 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 11 مبارک آیاتونه لري. تلاوات او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. القارعه ما القارعه. سخته ټکوونکې پیښه. څه ده هغه سخته ټکوونکې پیښه؟ وما أدراك ما القارعه. ته څه پوهیږي چې هغه سخته ټکوونکې پیښه څه ده؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هغه ورځ چې کله خلک د خورو ورو پتنګانو غوندي او غرونه د رنګارنګ نه دافي شو وړیو غوندي شي. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بیا چې د چا د نیکو اعمالو تله درنه وي هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. د چا چې د نیکو اعمالو تله سپکه وي د هغه استوګنځی به ژوره کنده وي یعنی دوزخ. وما أدراك ما هي نار حامية. او ته څه خبرې چې هغه هاویه یعنی ژوره کنده څه شی دی؟ لمبه وهونکی سوځونکی اور دی. د تکاثر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 102 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. تلاوات او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن
د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تاسې د شتمنۍ په ګټلو کې ډیر زیات او یو له بله په ډیرولو کې لیوالتیا په غفلت کې اچولی یاست تر دې پورې چې په دې فکر کې د قبرونو څنډو ته ورسېدئ. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هیڅکله داسې نه ده، ډېر ژر به تاسې ته حقیقت څرګند شي. بیا واورئ چې هیڅکله داسې نه ده، ډېر ژر به درته حقیقت څرګند شي. كلا لو تعلمون علم اليقين. هیڅکله داسې نه ده، که تاسې د باوري پوهې له مخې د دې چلند په عاقبت پوهېدلی نو ستاسې به دا چلند نه و. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بېشکه تاسې به دوزخ ګورئ، بیا واورئ چې تاسې به له ټینګ باور سره هغه وګورئ. بیا به ارومرو په هغه ورځ له تاسې نه د دې نعمتونو په باب چې پر هغه مو هوساینه کوله پوښتنه وشي. د عصر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 103 مبارکه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 3 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. په زمانه قسم انسان په حقیقت کې په لوی تاوان کې دی، پرته له هغو خلکو چې ایمان یې راوړی او ښه عملونه کوي او یو بل ته د حق نصیحت او د صبر ښودنه کوي. د همزه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 104 سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. تباهی ده د هر هغه چا لپاره چې مخامخ خلکو ته د پیغور ورکولو او پسې شا د بدیه کولو په عادت اخته دي. هغه چا چې مال جمع کړی دی او په شمار شمېرلی ایښی دی، هغه هنګیري چې د هغه مال به هغه ته د تل لپاره ژوند وبخي. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. هیڅکله داسې نه ده چې دی ګمان کوي هغه به په ټوټه ټوټه کوونکي ځای یعنې دوزخ کې وغورځول شي. او ته څه پوهېږې چې څه دی هغه ټوټه ټوټه کوونکی ځای؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. د الله اور خلم بکای شوی چې تر زړونو پورې برسیږي او سوځوي. هغه به ور باندې په خورېدو سرپوښ کړی شي، په داسې حال کې چې هغه به په لوړو لوړو ستنو کې ایثار کړی شوی وي. د فیل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 115 سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. تا ونه لیدل چې ستا پروردګار د فیل له څښتنانو سره څه وکړل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل
عصف مأكول هغه د هغو چالو ول شن نکړ او پر هغو باندې د مرغانو سیلونه ولېګل چې پر هغو یې د پخې شوې خټې تیغ غورځولې بیا یې د هغو حالت داسې وګرځاو لکه د څارویو شخوند وهلي واښه د قریش مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 106مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 4 مبارک آیتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف څنګه چې قریش مینه ناک شول یعنی د ژمنی او وړنی مسافرت سره مینه ناک فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نو هغه ته کوي چې د دې کور د پروردګار عبادت وکړي چې هغه له لوګي وژغورل خواړې ورکړل او له ویرې وژغورل امنیت ور په برخه کړ د معون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 109مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده و مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی أرأيت الذي يكذب بالدين تاولی د هغه څوک چې د آخرت جزا او سزا ته دروغ وایي فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين دا هماغه څوک دی چې یتیم په سپکاوي سره شړي او د مسکین د ډوډۍ په ورکړه هڅونه نه کوي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بیا تباهی ده د هغو لمونځ کوونکو لپاره چې خپل مانځه څخه په غفلت کې لویدلي هغه کسان چې ریا کوي او خلکو ته د عادي اړتیاو شیانو له ورکړې نه ډډه کوي د کوثر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 108مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 3 مبارک آیتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ای پیغمبره مونږ تاته د کوثر چینه درکړې ده نو ته د خپل همغه پروردګار لپاره لمونځ ادا کړه او قرباني وکړه ستا همغه دښمن چې تا په کرغېړنو نومونو یادوي ابتر یعنی له هر خیر څخه پریکړه شوی دی د کافرون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 109مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 6 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وای چې ای کافرانو زه د هغو عبادت نه کوم چې تاسې عبادت کوئ او نه تاسې د هغه عبادت کوونکي یاست چې زه عبادت کوم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد او نه هم زه هیڅکله د هغو عبادت کوونکی یم چې تاسې عبادت کړی دی او نه تاسې د هغه عبادت کوونکي یاست چې زه عبادت کوم لكم دينكم ولي دين ستاسې لپاره ستاسې دین دی او زما لپاره زما دین
د نصر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو سل الله سمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 3 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا کله چې د الله مرسته راشي او برای در په برخه شي او ای پیغمبر ته وګوري چې خلک ډلې ډلې د الله په دین کې داخليږي نو د خپل پروردګار له سناست عین سره د هغه تسبیح وکړه او له هغه نه بخنه وغواړه بشکه هغه ستر توبه قبلونکی دی د لهاب مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو سل یولسمه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هلاک شول د ابي لهب لاسونه او دای په خپل هم د هغه شتمنی او څه چې هغه ګټلی هغه ته په درد نه خوړل روبه هغه په تاو جن للمبونه ډک اور کې وغورځول شي او له هغه سره به د هغه خزه هم چې د خسو پیټې په شا وړ د هغه په غاړه کې به چې په غاڼو سره خلای شوی وو مونجینه رسېږي د اخلاص مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو سل دولسمه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 4 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ويا هغه الله دی یوازې الله هیڅ چاته اړ نه دی او ټول هغه ته اړ دي نه د هغه څوک اولاد دی او نه هغه د چا اولاد دی او هیڅ څوک د هغه سیال نشته د فلاق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو سل دیارلسمه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ویز پناه غواړم د سباون په پروردګار د هر هغه څه له شر څخه چې هغه پیدا کړی دی او د شپې د تیارې له شر څخه چې کله هغه خوره شي او په غوټو کې د پوکونکو نارینه یا ښځو له شر څخه او د حسدناک له شر څخه چې کله هغه حسد وکړي د ناس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو سل څوارلسمه او آخرنۍ سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 6 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی قل اعوذ
رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وز پناه ورولم د خلکو پروردگار، د خلکو پادشاه، د خلکو حقیقی معبود ته، د هغه وسوسه اچونکي له شر څخه چې په وارو وارو زی راځي، هغه چې د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي، که هغه له پیریانو څخه وي که له انسانانو څخه. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا هذه الختم القرآن ودعاءنا يا رب العالمين، وتقبل توبتنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم أوصل وحدتنا بالقرآن، واصلح أحوالنا بالقرآن، واشف أمراضنا بالقرآن، وأد ديوننا بالقرآن، واستر عيوبنا بالقرآن، واغفر ذنوبنا بالقرآن، واحفظ لأحيانا بالقرآن، واغفر لموتانا بالقرآن، وسلم مسافرين المسلمين بالقرآن. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وإخواننا وأستاذنا ومشائخنا وأحبابنا ولمن له حق علينا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم احفظنا من زوال الإيمان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين، اللهم أهلك الكفرة والبدعة والدهرين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين المسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا. الهی پروردگاره، د دې سپېڅلي قرآن ختم چې پکې شک او شبهه نشته، ستا پاک کلام دی، په خپله درګاه کې قبول او منظور وګرځوه، او ثوابونه یې هم په دې دنیا هم په آخرت کې را په برخه کړه. پروردگاره د دې پاک قرآن فرمایشات زمونږ د ژوند په چارو کې جاری او حاکم کړه. د ژوندانه په تیارو پیچونو کې د لارې چراغ وګرځوه او زړونه مو قرآني فرمایشاتو ته پرانیزه. الهي زمونږ له ارادي او غیر ارادي ګناهونو څخه راتیر شه. پروردګاره زمونږ عاجزۍ ته وګوره،
مونږ زمونږ په تېروتنو او خطاګانو مه نیسه. پروردګار الهي زمونږ زړونه له کینې، حسادت، بدبینۍ، د دنیا له حرص څخه وژغوره. د زړه پاکي راکړه او ستا مخلوق ته مو د خدمت په نیت سنبال وګرځوه. د دښمنۍ افکار له موږ څخه لرې کړه یا پروردګاره. الهي مونږ ته د هغه څه توان را په برخه کړه چې ستا په لاره کې سرښندنه او هڅه وکړو، او هغه چې زمونږ په انساني توان کې دي ستا د فرمان سره سمې ستا په دربار کې سرته ورسو. خدای پاکه ته او یوازې ته د ټولو مخلوقاتو د پیدایښت سرچینه او ستا پاک حضور ته د ټولو درګرځېدل دي. زمونږ زړونه په خپل وحدانیت ټینګ او مضبوط وګرځوه. د شیطان له شرک او وسواس څخه چې تا په خپله پرې لعنت کړی او شړل شوی دی، ستا د بندګانو دښمن دی او ستا د مخلصو بندګانو د لارې په سر ناست او په غلطه لاره یې بیا یې وژغوره او په خپلو هدایاتو مو روان کړه. الهي پروردګاره ته مولای، ته حقیقي پادشاه، ته مالک او کبریا او پر ټولو برلاس او د قدرت خاوند دی. پروردګاره پرته ستا له پاکې درګاه څخه بله د دعا او استغفار درګاه نشته. خپل د دعا لاسونه مو ستا په دربار کې جګ کړي دي. مونږ له خپل درباره نا امیده کوه مه. الهي ستا عاجز او خطاکار بندګان یو، مونږ ته بښنه وکړه او د دوزخ له اور څخه مو وژغوره. پروردګاره الهي ستا رضا زمونږ د زړه آرزو ده او جنت هغه چې ستا رضا په هغه کې وي. الهي له خپل لطف او رحمت څخه مو بې برخې کوه مه. د دې دنیا او آخرت کې ګڼې را نصیب کړه. الهي ته د حاجاتو پوره کوونکی او د مکافاتو او کرامت یوازینۍ سرچینه، زموږ محتاجانو شرعي غوښتنې پوره کړه. پروردګاره ناروغانو ته شفا ورکړه او له ځاني او روحي ناروغۍ څخه یې وژغوره. پروردګاره د مسلمان امت څخه نفاق شقاق لرې کړه، په خاصه توګه د افغان ولس چې سخت تاریخ په دې پړاو کې د نفاق او ورور وژنې په اور کې سوځي، اتحاد او یووالی ور په برخه کړه. الهي پروردګاره د منافقانو چل ول او دروغ رسوا او بې اثره وګرځوه. پروردګاره د اسلام او قرآن د سمې لارې دښمنان که هر چیرې او په هر شان دي ناکام او ناامیده کړه. خالق پروردګاره د قرآن عظیم شان د تلاوت او پښتو ترجمې د دې البوم د بشپړولو په خاطر چې زه خپل بنده دې وټاکلم او بیا دې دا وس او توان راکړ چې بشپړ کړم او خپل دربار ته دې د خدمت لپاره وټاکلم، مننه لرم او ستا په دربار کې د سجدې سر ږدم او شکرونه ادا کوم. پروردګاره ستا په لاره کې زما دا خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه او په حسناتو کې حساب کړه. پروردګاره د دې کار ثوابونه مې پلار، مور، خپلو خپلوانو او ټولو مسلمانو خویندو او ورونو، په خاصه توګه هغو خویندو او ورونو ته چې د قرآن عظیم شان د دې البوم په تکمیل کې را سره مستقیم او غیر مستقیم مرسته کړې ده، د دې دنیا او آخرت اجرونه نصیب کړه. پروردګاره د دې سپېڅلي قرآن د ختم په برکت مونږ او زمونږ پلرونه نیکونه وبخه او ټولو هغو خویندو او ورونو ته چې د قرآن ختم یې کړی دی ثوابونه ور په برخه کړه. پروردګاره الهي د دې پاک قرآن فرمایشاتو ته زمونږ په زړونو او دماغ کې ځای ورکړه، تر څو د دې دنیا په څو ورځني ژوندانه او د هغه له شور ماشور څخه مو سلامت د مقصود پړاو ته ورسوي. الهي د ځنکدن او د قبر عذاب پر مونږ آسانه کړه
او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مو په ژبې روانه وګرځوه او مسلمان مو له دې دنیا څخه بوځه. الهي پروردګار ته هغه وکړه چې په پای کې ته له موږ څخه راضي شي او موږ سوکاله او بریالي. آمین.